سوله یا امن. سوله تل د انسانیت تر ټولو لوړ ارزښت دی. سوله باید په هر حالت کې او په هره بیه په نظر کې وساتل شي. تر ټولو بې خونده سوله د سم جنگ یعنی جست وار نه غوره ده. د سولې معنا په تاریخ کې بېلابېلو وختونو کې توپیر درلود. یعنی سوله ته د شرق او د غرب خلک او پوهان په بېلابېل نظرونو ګوري. د بیلګې په توګه د روم شاعر تاسیتوس د یوې سارا د جوړولو خبرې وکړې او هغې ته یې د سولې یا د امن نوم ورکړ. په ورته ډول هر څوک د فکر سوله غواړي. لنډمهاله سوله چې د ټولنیز واقعیتونو څخه د نشهیز توکو د وتلو په واسطه راځي. د خوب سوله یا نه خوښونکې د بېهوشۍ یا د مرګ په واسطه راتلونکې سوله چې ډېر خلک ورته غاړه نږدي. په ختیځه نړۍ کې د سولې مفهوم ادعا کوي چې سوله د انسانانو په ژوند کې تر اوږد وخت پورې پاتې کېدی شي. د چین فلسفي لاوژو چې د تیوئیزم بنسټګر او د تاو دی چینګ لیکوال ټینګار کوي چې د پوځي ځواک د تاو یا انسان لپاره د تعقیب یا منلو لاره نه ده. د هغه د سولې په هکله نظر دا څرګندوي چې امن د انسان بنیادی هدف نه دی او ټولنیزه همکاري نشي کولای چې امن راولي. د سولې بېلابېل تعریفونه دي چې د مفهومو او نظریاتو له کبله سره توپیر لري، خو دلته مونږ د مریم ویبسټر قاموس د ډکشنرۍ له مخې سوله څه شی دی. دا قاموس وایي: اول، د ملکي خنډونو څخه ازادي یعنی freedom from civil disturbance. دویم، په ټولنه کې د امنیت یا نظم د قانون یا دود د لارې چمتو کیږي. دریم، د ظالمانو فکرونو او احساساتو ازادي. څلورم، په شخصي اړیکو کې همغږي. پنځم، د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو موافقت دوره، د هغو ترمنځ د سولې تړون چې سره په رقابت یا جګړه کې ښکېل وي. اوس راځو امن د نوموړو شخصیتونو له نظره. اول، د یونسکو د پخواني عمومي رئیس فیډریکو میر د وینا سره سم د جګړې د نشتوالي په ځای سوله په پراخه کې د متحرک ګډون کوونکي او د اوږدې مودې د پروسې په توګه لیدل کېږي. د نړیوالو ارزښتونو او ورځنیو کړنو پر بنسټ ولاړ عمل ته وایي چې د کورنۍ، ښوونځي، ټولنې او همدارنګ د ملت په کچه خلک پکې برخه دار وي. دویم، د هند پخوانی صدراعظم جواهرلال نهرو وایي سوله د ملتونو اړیکه نه ده، دا یو دماغي کیفیت دی چې د روح د بریالیتوب له مخې راځي. سوله یوازې د جنگ نشتوالی نه دی، دا د ذهن یو حالت دی او تلپاتې سوله یوازې د سوله ییزو خلکو د لارې کېدی شي. دریم، د برطانوي ډرامه لیکونکی ډاروتي ایل سایرس وایي هیڅ کله فکر مه کوئ چې جنګونه غیر فطري ناورین دی، یعنی جنګونه غیر فطري عمل دی، بلکې دا هله پیښیږي کله چې د فکر کولو او ژوند کولو غلطې لارې د عدم برداشت چاپیریال وزېږوي. د دې دا ظاهره شوه چې د امن معنا د اندېښنو ازادي، د ترنګلتیا نشتوالی او د خاموشۍ، انصاف او ورورولۍ شتون ته امن وایي، سوله وایي.
د سولې ډولونه. سوله څو قسمه ده، څو ډولونه یې دي. جوهان ګالټونګ د سولې د مطالعاتو پلار ګڼل کیږي. د هغه په خیال سوله دوه ډوله وي: منفي سوله او مثبته سوله. منفي سوله د تاوتریخوالي نشتوالي ته اشاره کوي. کله چې د بیلګې په توګه اوربند اعلان شو نو منفي سوله رامنځته شوه. دا منفي ده ځکه چې هغه څه ودرېدل چې خلکو نه غوښتل. مثبته سوله د مثبتو اقداماتو څخه ډکه وي، لکه د اړیکو بیا رغونه، د ټولنیزو سیستمونو رامنځته کول چې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کوي او د شخړو د حل کولو تعمیري حل راوباسي. منفي سوله څنګه راځي یا منفي سوله مونږ څنګه پیژندلی شو؟ منفي سوله د انفرادي ډلو او حکومتونو ترمنځ د مستقیم تاوتریخوالي یعنی بدني، ژبني او روحاني نشتوالي ته وایي. یعنی چې کله د یو ملت د افرادو او د حکومتونو په منځ کې بدني، ژبني او روحاني تاوتریخوالی په مستقیمه توګه شتون نه لري نو مونږ وایو چې دا سوله ده. خو دې ته ګالټونګ منفي سوله وایي. د منفي سولې د حاصلولو د لارې دا لاندې دي: اول، د شخصي او سازماني شخړو د اداره کولو لپاره د رښتیني او احتمالي تاوتریخوالي کنټرول. دویم، د جګړې د پیښو د کمولو لپاره د جګړې د سیستم د خطرونو له منځه وړل او د نړیوالو بحرانونو د مدیریت له لارې د جګړې محدود کول. دریم، د ستراتیژیک تعقیب یا مخنیوي او د وسلو د کنټرول د لارې د جګړې مخنیوی. مثبته یا رښتینې سوله یوازې د تاوتریخوالي نشتوالی نه دی، بلکې دا د مساوي موقعو د لارې د ټولنیز عدالت شتون، د قدرت او وسایلو منصفانه ویش، برابر تحفظ او د قانون بیطرفه پلي کول دي. مثبته سوله څنګه راتلی شي؟ اول، د نړیوال قانون ملاتړ، د ګڼ اړخیزو تړونونو معاهدو سره رضامندي، د نړیوالو محکمو کارول، د شخړو غیر متشدد حل، په نړیوال سازمانونو کې ګډون، تجارت او اړیکې کولی شي یعنی کمیونیکیشن کولی شي چې مثبته سوله راولي. دویم، د ټولنیز مساوات او عدالت، اقتصادي مساوات، چاپیریال کې توازن، د خلکو ساتنه د برید څخه او د بنیادي بشري اړتیاو ضرورتونو پوره کول کولی شي چې رښتینې سوله تامین کړي. دریم، د مدني او ټولنیزې سولې منځته راوړل چې هغه د شخړو سوله ییز حل ته لار پرانیزي کولی شي چې مثبته یا رښتینې سوله امن راولي. غیر مستقیم تاوتریخوالی له منځه وړل یعنی څلورم، غیر مستقیم تاوتریخوالی له منځه وړل چې د خلکو د ژوند وخت کموي، د غیر مساوي ژوند فرصتونو ته وده ورکوي یا د هر وګړي لپاره د ژوند کیفیت کموي. د رښتینې سولې په مفهوم کې د جګړو، تاوتریخوالي او بې عدالتۍ اصلي لاملونه د منځه وړل شامل دي. دا و زمونږ د سولې په هکله باندې بنیادي پیژندګلوي. د ملګرو څخه هیله کیږي چې خان شهید لایبرري یوټیوب چینل خوښ کړي او د دې لارې به مونږ هڅه کوو چې تاسو ته
د سیاسیاتو او د نړیوالو اړیکو بنیادي مفکورې نظریات او لامل مخې ته راوړو او پښتون افغان ملت په سیاست او په نړیوالو اړیکو باندې خبر کو. مننه. کور مو ودان.